د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون له لوري په دغه ولایت کې د سنوکر لوبو د بیا پیل او د غوره څیرو د پیژندنې په مناسبت یې د دغې برخې د سیالیو لړۍ پیل کړه چې د یو شمېر ځوانانو په بریا سره پای ته ورسېدله. د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون رئیس وایي چې له یادو سیالیو څخه موخه د دغه ولایت په کچه د غوره استعدادونو او څیرو په ګوته کول دي. هدف اصلیش همین است که چهره‌ها شناخته شود، استعدادها شناسایی شود و بعد از اون تحت کوچینگ و تمرین گرفته شود که اونا به استیج‌های بالا مسیرشان چی شود پیدا کنن و با صبر حرکت بکنن. ورته مهال د سنوکر لوبې یو شمېر لوبغاړو د دغې رشتې له بیا پرانیستې او د لوبو له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او د دغو سیالیو په لاره اچول یې د یادې رشتې په برخه کې د ځوانانو هڅول وښودل او پر دوام یې ټینګار وکړ. خیلی خوشحال هستیم از دوباره باز شدن سنوکرها. دیگه در دوره مسابقات ما اشتراک کرده بودیم، دیگه به یاری خداوند جل جلاله مقام اول به دست آوردیم. دیگه راضی هستیم از سنوکرخانه، بسیار خوب چیز است. دیگه همین جوانان رو تشویق کنیم در ورزش سنوکر، دیگه از مواد مخدر، از چه رقم مرض و چیز دور باشیم، خوبتر از بهتر است. برای ما بسیار خوشحال هستم از اینکه فدراسیون سنوکر کلاب دوباره بازگشایی شد و ما توانستیم بیایم دوباره مثلا به تمرینات خود ادامه بدیم و این بسیار در سطح ورزش افغانستان یک رشد بسیار خوب داره. این ورزش فعلا در رشد بسیار سریع و توسعه بسیار بالایی داره فعلا. د دغه پروګرام په پای کې د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون لخوا په دې سیالیو کې مخکښو لوبغاړو ته ځینې ستاینلیکونه او د اتلولۍ جامونه هم ورکړل شول.